سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طالبانو قرآن بغیر العربی نه په بل قلم باندې لیکل جواز لري که نه لري. دیمون د حنفی مذهب یو عالم تیر سوی علامه ابو الاخلاص حسن ابن عمار شرنبلالی المصری الحنفی د نورلزاح مولا النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية. د دې مطلب داسې د طالبانو چې ټول قرآن په فارسی لیکل څنګه ده چې عربي نه وي، ټول قرآن په فارسی لیکل، ټول قرآن په انګریزي لیکل، ټول قرآن لکه موږ مخکې ویلې چې د جمهورو رایه دا ده چې قرآن رسم الخط به دغه یو وارې خو به عربي وي، بیا په عربي کې به هم د خاص رسم الخط وي. هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ نه. قرآن که داسې وسو یو آیات یا دوه آیاته یا درې آیتونه قرآن هغه ترجمه یې تنا په چا وسوله په فارسي ولیکل سو یو یا دوه یا درې، لکه کله کله که تاسې فکر وي بعضې عنوانونو کې خلک د آیات ترجمه یو یا دوه یا درې آیتونه تناغه فارسی یا پښتو لیکلی وي، آیات نه لیکل سوی، پروا نه کوي دا. اما ټول قرآن له عربي نه بغیر په بله ژبه باندې لیکل دا ناروا ده او دا د څلورو مذاهبو فتوا ده. د نورلزاح مولا دغه کتاب کې اول د احنافو د مذهب نقل کړی، د هدایې مولا یو کتاب د التجنیس والمزید نومیږي، 4 جلد کتاب ده، د دې کتاب نه نقل کړی ده چې ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية إجماعا لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن لأن أمرنا بحفظ النظم والمعنى فإنه دلالة على النبوة ولأنه ربما يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن. بخير کتابونو د احنافو نه فتوا عبارتونه نقل کړي او غیر د احنافو نه د څلورو مذاهبو کتابونو نه فتواوې نقل کړي دي. د څلورو مذاهبو علماو هم د دې د نه جواز فتوا کړې ده. یعنې په دې کتاب کې د نورلزاح مولا د څلورو مذاهبو علماو نه فتوا نقل کړې ده چې قرآن له رسم الخط العربي نه بل رسم الخط باندې لیکل جواز نه لري. ټول قرآن په انګریزي باندې، ټول قرآن په ځکه دغه رسم الخط دا توقیفي ده، ما مخکې درته ویلې د شارع نه راغلی ده، نو چې د شارع نه راغلی د توقیفي سو موقوف تر شرع پورې ده. د دې خلاف کول طالبانو قرآن اسم للنظم والمعنا جميعا، قرآن نوم د نظم د لفظ و معنا دو که تنا معنا یې ولیکې لفظ بیا څوک سو ورک سو چې دا قرآن ته بیا نو دا یوه خبر سوله طالبانو. اوس د قرآن چې کله راجم سو، قرآن چې کله راجم سو بیا په قرآن کې سورتونه ول، ټول سورتونه طالبانو د قرآن 114 سورتونه دي. دا خو د اکثر علماو اگر چې د بعض علماو په مابین کې اختلاف سته په دې مسئله کې، مثلا قرآن کې ټول سورتونه هغه ول 114 دانې سورتونه ول، خو د ابی ابن کعب رضی الله عنه دغه په قرآن کې 114 سورتونه ول طالبانو، 2 سورتونه زیات ول پکې چې هغې ته سورتونه د حفت او د خلع ویلې.
دا اللهم انا نه د طالبانو اللهم انا نستعینک ونستغفرک دا د مونږ اللهم انا دعای قنوت دا مخکې د قرآن 2 سورتونه ول به منسوخ سوي دي او د ابی ابن کعب رضی الله عنه په قرآن کې طالبانو دي د تر زمانې پورې دا د په مصحف کې 14 سورتونه ول ټول چې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله دلته په اتقان کې په دې باندې بحث کړی. امام سیوطی ځان ته یو بل رساله هم جوړه کړې ده فی سورتي الحفظ والخلع، یو ته سورت حفظ وی نحفظو، بل ته سورت خلع و نخلعو. نو دا 14 سورتونه د ابی ابن کعب رضی الله عنه دغه په هغه کې وو. بعضې علما وایي د په صورت کې 15 سورتونه ول 115 ځکه د په مصحف کې د ابی ابن کعب په مصحف کې سورت الفیل او سورت علم نشرح له دا یو سورتو، خو سیوطي دا رد کړې ده بیرته رحمه الله. دی وی نه دا صحیح نه ده. او بله مسئله دلته دا ده ولې دا قرآن له اول نه تر اخره پورې ټول یو طرز باندې نه و، دا سورتونه یې منځ کې نه وی باید همداسې یو دم را شروع وی. خبر خو پوهېږئ که نه طالبانو؟ طالبانو له کابل نه چې قندهار ته ځې دا ټول هم ځکه یو نوم لري که نومونه بدلیږي. چې له کابل نه روان سي میدان وردګو ته چې ورسیږي، بیا له میدان وردګو نه چې روان سي غزني خو لرې د منځ کې خو نور ځایونه هم شته که نه، توپ دشتې ته ورسیږي، بیا ششګاو ته ورسیږي، بیا غزني ته ورورسېږي، بیا غزني نه چې خواته ځې مقر ته ورسیږي، شاجوی ته ورسیږي ځکه مشهور ځایونه دا دي، بیا چا ته ورسیږي ځای زابل ته ورسیږي، بیا زابل نه چې کندهار ته ځې. طالبانو ولې چپ سوئ؟ شهر صفا خو لرې به یي که نه، ښځه جلدک د شهر صفا ده، بس بیا دامان ولسوالۍ د خندار ته ورننوتلي که نه. رښتیا ووایي طالبانو که داسې وایي چې له کابل نه تر قندهار همدا ټوله یوه دشته وایي او یو نوم یې وایي، ښه به و طالبانو، سړی به ډېر کې ستړی کېده. او که دا اوس یو نوم یې ده چې دا میدان وردګو ته سړی راورسېږي خوشحاله چې زه یو څه مزل خو اوسو که نه. بیا چې هغه ته ورسېږي څه ورته وایي ټوپ دشتې ته، بیا همداسې چې ځې ششګاو ته ورسېږي، بیا چې غزني ته ښه د مزل خو اوسو که نه. د هره صحنه دا د کابل نه تر قندهاره دا ځایونه چې نومونه لري دا سړي ته د سفر وسا کوي کمپیوټري که نه اسانه کوي. او که دا ټوله یوه دشته وایي هېڅ لوحه هم نه وایي چې پته نه لګېدی چې اوس کوم ځای ته راورسېږو څه وخت رسېږو، کوم سفر په سړي ډېر غمیږي. بیا د دشتې مزل چې هغه نه وي دا قطعې نه وي. علما وی علامه جار الله زمخشري په تفسیر کشاف کې وی الله عز وجل دا قرآن ذکر قطعې کړی دی، یو صورت ته بل صورت ته بل صورت ته. دې کې مطلب دا ده په سړي ملالو ستړیا نه راځي. وی لکه مسافر چې سفر کوي هلته هره سفر ځان ته مرحله لري، اوله مرحله، اول پړاو، دویم پړاو، دریم پړاو. داسې دی باندې د انسان د مسافر چې مزل کوي دا یو پړاو زړه کې قوت پیدا سي چې زه یو خو ختم سو، او که نښه بیخي نه چې ډېر ستړی ستین بیرته راګرځي یاره دا خو فکر نه کوم چې ورسېږم. ځکه نو قرآن هم ځکه اول نه تر اخره پورې ټول یو نه ده همداسې که نه همداسې ایتونه وایي روان به په تلاوت کې ستړی کېدلې. خو دا ډېره علمي خبر ده که تاسې په دې فکر وکئ طالبانو. علامه جار الله زمخشري وی تفسیر کشاف کې وی قرآن چې ده الله عز وجل ځکه داسې قطعې ګرځولی ده د دې دپاره چې انسانان ترېنه دلتنګه نه سي او انسانان ترې لکه کتاب دی چې شروع کول کتابي طالبانو کتاب البیوع، بیا په هغې کې فصلونه وي بابي، یا په بابونو کې فصلونه وي. دې فایده دا وي طالبانو سړي ته ملالو ستړیا نه هغه که دا ټول کتاب البیوع له یوه طرف نه بیا سړي زړه په تنګېده ورته. خبر خو پوهېږئ طالبانو، اصل دا فایده ده.
دا خبره علامه جارالله زمخشري تفسیر کشاف کې کړې. مخکې مې درته ویلي و طالبانو دی عقیدتا معتزلي ده، خو ما تاسې ته یوه خبر کړې وه، تاسې لالاګانو کې دا خبر ډېره رواج ده چې موږ خو مقلدین یو که نه. نو په هر شي کې خو نه یې مقلدین. کله کله کیدی چې تاسې ته څوک ووایي چې ښه دی خو حنفي ده، نو ولې تاسې ته د معتزلهو اقوال نقل کوي؟ نو دا خو څه کفر نه ده طالبانو. ډېر داسې مؤرخین شته چې معتزله دي، بیلو عقیدو ول دي. مونږ طالبانو بعضې داسې شیان دي چې هغه تر مذهبه پورې تړاو نه لري. طالبانو چې مسلمان وي اقوال به نقل کوي. نحویان اکثره طالبانو معتزلي دغه ډله ډېر تیر سوي دي پکې که نه، یا بیخي د مونږ مذهب والا نه دي. نو طالبانو دې تاسې ډېر فکر وي. مونږ په فروعو کې مقلدین یو، نورو شیانو کې تاسې ما نه د مانځو د زکاتو د حجو د دې پوښتنه کوله، زه به بیا تا ته د حنفیت نه فتوا درکړم. که د لغتو مسئله او نورې مسلې ولې بیا به طالب جانه ته ځان نه مرچ هغه نه جوړوي. د نبي علیه السلام پډګۍ تور رنګ یو که سپین رنګ یو، ته به ما ته نه وایي چې ما ته د چا نه نقل راوړه. هدایې کې راته ذکر که سړي دا د فقه موضوع نه ده، حکم خو نه ده که نه طالبان چې بیا نو دې شیانو ته تاسې ډېر فکر وي طالبانو. علامه جارالله زمخشري تفسیر کشاف کې دا هم لیکلي دي. دی وایي له اسلام نه مخکې کوم اسماني کتابونه چې ول هغوی کې هم صورتونه ول، هغه هم داسې نه ول چې له یو طرف نه همداسې راشي، هغوی کې هم صورتونه قطعي وي. زبور شریف 150 صورتونه درلودل طالبانو، اکثره مواعظ ول. انجیل چې و طالبانو یو صورت پکې صورت الامثال په نامه باندې ووایي، د امثالو او د مثالونو صورت پکې و. بله مسئله چې قرآن راجمع سو، د قرآن د آیتونو مسئله ده. صحیح دا د عد و شمیر د آیتونو دا توقیف د شارع ده، یعنی دا شمیرل د آیتونو د قرآن چې ده دا عد د شارع ده. د هر قرآن چې د آیات ده له دغه جې نه تر دغه جې یو آیات ته، دا آیات بیا له دې جې نه تر دې جې بل آیات ته، دغه چې دا آیات ته دا مستقل آیات ته دا د شارع نه راغلي که اجتهاد د صحابهو ده یا د علماو ده، دا د شارع نه راغلي طالبانو. دا ځان ته آیات ته، دا ځان ته آیات ته. بعضې غټ آیتونه دي ګوره ډېر، بعضې ډېر وړکی ده، دا د شارع نه راغلي، دا توقیفي دي. خبر باندې خو پوه شولی که نه. شمیر د آیتونو د قرآن توقیفي ده، د شارع نه راغلی. نو چې د شارع نه راغلی ټول آیتونه د قرآن څومره دي؟ ما هغه به نه وایي، هغه ضعیف روایت ته بیخي شته ده نه طالبانو. 6,600 صحیح نه ده طالبانو. جميع آية القرآن 6,616 آية. طالبانو دام یو روایت ته صحیح ده د قرآن آیتونه 6,200 پورې اتفاق د اخوت اختلاف ده پکې. 6,616 روایت طالبانو ګوري. طالبانو لکل فن رجال، هر فن ځان ته سړي لري. د علومو د قرآن مسله دا د هغو علماو کار ده چې متعلق تر علومو د قرآن د هغوی کتابونو کې به یې ګوري. که تا ته د تاریخ مسله راغله تفسیر کې به یې نه ګوري، که د تفسیر مسله راغله تاریخ کې به یې نه ګوري. هر څوک په خپل فن کې ډېر ماهر وي. نو دا طالبانو د علومو د قرآن مسئله ده. دا کتاب فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن د ابن جوزی، دا طالبانو قرآن څو آیتونه لري، څو کلمې لري، څو الف دي، څو بی دي، څو تی دي، عمره خبرې پکې کوي که نه. ټول کلمې څو دي، حرفونه څو دي، الفونه څو دي، بی څو دي، تی څه دي، په دې باندې بحث کوي. نو دا سړی چې دا خبره وکړي ډېره ښه به منل کېږي، ځکه دا د فن موضوع ده. د په دې فن کې دا کتاب جوړ کړی او د ته د دې په اړه باندې لوی علمي معلومات شته ده. نو طالبانو اسانه خبر ده که نه. تاسې خو یو خبرې ته فکر وي چې دا خبره عوامو ته په منبرونو مه کوئ چې قرآن 6,616 آیاته نه ده. هغوی بیا ویلي که چې د نوو ملیانو څه قرآن کم کړی ده کورګډو. اسانه خبر د طالبانو تا سره چې دا قرآنونه شته، نن چې مدرسې ته لاړئ
سورت بقره اخر ته چې ورسېد څو آیتونه دي موبایل راواخله بل سورت تر اخره پورې که به تا ته پته ولګېږي چې څومره دي. صحیح ده؟ بس بیا به تا ته پته ولګېږي چې د قرآن ټول څومره آیتونه دي. ستی به 15,000 څو ته طالبانو رسېږي، ښه 6,000 ته هم لا نه رسېږي، چا نه کم کړي طالب. خو دلته به یو اختلاف ته تاسو بیضاوي ویلي وي که نه؟ الحمدلله څوک وایي دا سورت ته آیتونه، یعنې په سورتونو کې بیا اختلاف ده. بعضې داسې مثلا بعضې علماو یو سورت 20 آیاته بللی، بعضو بیا همغه سورت 25 آیاته بللی. دا ډیروالی کموالی په دغه لحاظ باندې راځي. دا اوس چې کوم اتفاق د طالبانو 6,680 نه ده کنې قرآن سره سره اسانه کېږي. د یوې کوټې طالبان سبا ته چې موږ راتلو موږ ته ووایي چې دومره ده، بس تیار به هم تقسیم کړي. صحیح شو که نه؟ خو دا مسله په منبر مه کوئ، ځکه که نه عوام دي بیچارهګان، هغوی ته څه علم شته د هغې وي لکه چې ملایانو قرآن کم کړی دی. امام سیوطي رحمه الله دلته یو بحث کوي. دی وی د قرآن ټولې کلمې اووه934 کلمې د قرآن یا 4,030 کلمې ده. خو امام سیوطي وایي طالبانو وی ما په فکر باندې چې ابن جوزي ښه کتاب جوړ کړی دا یادوي، وی ښه کتاب یې جوړ کړی، خو په دې باندې بحث کول بما لا طائله تحته ډېره فایده نشته. پکې څه یې کوي؟ قرآن څومره آیتونه، څومره کلمې دي، څومره الفونه دي، څومره واو دي، او قرآن کې پلانکای څومره ده او پلانکای کوم حرف په قرآن کې ډیر ده. دلته طالبانو دا ټول په دې کتاب کې سره چې قرآن کې اول حرف کوم ډیر ده، بیا کوم ډیر ده، بیا کوم ډیر ده، په دې ټولو باندې دی بحث کوي. نو بیا که تاسې ډېر شوقیان وئ طالبانو دا کتاب وګورئ، کنه امام سیوطي وایي بما لا طائله تحته، د دې لاندې ډېره فایده نشته. د باید سړی طالبانو په هغه شي باندې ځان مشغول کي چې سړي ته فایده کوي د علم دپاره. او امام سیوطي دلته یو بله قاعده کدي چې قرآن د حرفونو په لحاظ نیمایي کم جای ده، د کلمو په لحاظ نیمایي کم یو ده، د آیتونو په لحاظ نیمایي کم یو ده. یو بحث کوي طالبانو، دا هم دومره ډېر مهم نه ده د ما په فکر باندې. او بله مسئله دا د طالبانو جمع دوه معناوې لري. یو جمع په معنا د راجمع کولو د قرآن، لکه مخکې مو ویلې که نه، یو وارې د ابوبکر صدیق زمانه کې وسوله، یو وارې د چا زمانه کې عثمان سره. او یوه جمع په معنا د حفظ د قرآن ده، لیکل د قرآن. طالبان جمع نه، جمع په معنا د حفظ د قرآن، یادول د قرآن. کومو صحابه قرآن جمع کړیو؟ جمع د حفظ په معنا هم راغلی طالبانو. کومو صحابه قرآن جمع کړیو؟ نو ډېر صحابه ول طالبانو چې هغوی حافظان د قرآن، رسول الله سلام خپل هم حافظ د قرآن، او ابوبکر، عمر، عثمان، علي، 4 وړه خلفا هم حافظان د قرآن ول. سعد، طلحه بن عبید الله، سعد بن معاذ، ابن مسعود، حذیفه، سالم مولاد ابو حذیفه، ابو هریره، ډېر صحابه دي طالبانو چې الله پاک دوی ټول داسې لږ خو د ډېرو صحابو یادو، هغه کسان چې الله پاک حافظان د قرآن ګرځولي ول. عباده ابن صامت، معاذ ابن جبل، تمیم داری، عقبه ابن عامر، 4 ښځې صحابیات وې چې حافظات د قرآن ولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې قرآن یاد کړیو. یو عایشه رضی الله عنها و حافظه د قرآن ولا، حفصه رضی الله عنها و حافظه د قرآن ولا، ام سلمه رضی الله عنها و حافظه. دا 3 وړه د رسول الله بیبیانې وې قرآن یادو. او بله شهیده په نامه باندې چې امام سیوطي دا مور زیاته کړې، دا هم له حافظاتو د قرآن نه وه. الله پاک د دې هم قرآن نصیب کړی چې قرآن یادو. یوه مسئله طالبانو دلته دا ده، د قرآن د آیتونو په اړه باندې قرائتونه د قرآن. بعضې علما د قرآن کې داسې قرائتونه هغه کوي چې هغه ضعیف وي.
تفسیر کشاف کی طالبانو علامه جار الله زمخشری انما یخشى الله من عباده العلماء دلته یو قراءت امام ابو حنیفه ته منسوب ګرځي انما یخشى الله من عباده العلماء دا تفسیر کشاف کې ستا علامه امام جزری دا روایت النشرہ فی قراءات العشر کې رد کړی امام سیوطی رد کړی دا او نور محققین علماء هم رد کړی دا قراءت صحیح نه د خپل دی غم رد کړی دا د نورالزح مولا په النفحة القدسیه کتاب کې دا صحیح نه د طالبانو اصل نه لري ډیر کارته مولایان دا تقریرونه چې کوي و انما یخشى الله من عباده العلماء دا صحیح نه د طالبانو دا روایت نو شاذ روایتونه باید قرآن کې سړی نقل نه کی دی چې قرآن را جمع سو طالبانو دغه قرآن ما بین الدفتین کتاب الله ده او دا ثابت ده بالنقل المتواتر په نقل متواتر سره دا ثابت ده یعنی متواتر په تواتر ثابت ده چې دا قرآن ده دی کې یو اختلاف ده عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته طالبانو منسوبه ده چې معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس به عبدالله بن مسعود ویلی وی دا قرآن نه ده خبر پوه شولې عبدالله بن مسعود به ویلی چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا قرآن نه ده نو اوس دلته اعتراض واردیږي که چیرته د قرآن متواتر سی او د تواتر د قرآن نه انکار خو کفر ده نو عبدالله بن مسعود ته کله څوک کافر ویللی سی نو په دې کې د علماو ډېر اختلاف ده علما امام رازی رحمه الله وی دغه خبر چې عبدالله بن مسعود نه نقل ده دا دروغ ده بیخي چې هغه دې داسې ویلي وي چې دا قرآن نه ده دی دا بیخي مني نه وی دا دروغ ده دا خبره امام فخر الدین الرازی رحمه الله تفسیر کبیر کې کړي ایوی دا خبر باطله ده امام النووي رحمه الله په شرح المهذب کې لیکلی دي وی دا کومه خبر چې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه نقل ده دا وی باطله ده دا صحیح خبره نه ده علامه ابن الحزم الظاهري دم دا خبر لیکلی چې عبدالله بن مسعود ته چې څوک دا خبره منسوبوي چې هغه وی چې قرآن چې ده دا معوذتین له قرآن نه دی وی دا غلطه خبر ده خو طالبانو امیر المؤمنین فی الحدیث علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې وی نه دا د امام رازی او د امام نووي خبر صحیح نه ده بالکل دا په صحیح سندونو ثابته ده چې عبدالله بن مسعود به معوذتین له قرآن نه بللی هلې دا قرآن نه دي دا په سندونو ثابت دي په صحیح سندونو ثابت دي نو علامه ابن الحجر وی رحمه الله هغه وی چې ښه خبر دا ده چې د دې جواب وسي هغه به ویلې چې قرآن نه ده خو سند باندې ثابته خبر ده دا خو باید د دې خبرې جواب وسي که څنګه جواب یې وسي طالبانو جواب دی وی داسې وسي یو جواب دا د طالبانو چې ده به داسې ویلې چې دا لیکئ مه په قرآن کې داسې نه ویلې چې د قرآن نه نه دي د قرآن نه خو لیکئ مه که رسول الله نه موږ ته د لیکلو امر نه رسوی خو دا رای ابن حجر بیرته رد کړی بل جواب دا کړی طالبانو اول کې عبدالله ابن مسعود دا نه منله چې دا د قرآن نه ده خو وروسته په دې استقرار راغلی دم بیا وروسته منلې ده دا د ابن الحجر جواب ده او دغه جواب طالبانو اغم کړی ده څه ورته وایي فواتح الرحمود په مسلم ثبوت باندې چې کومه حاشیه ده بله ورځ مې چې درته راوړي دې کتاب کې لیکلی دي چې صحیح خبر دا ده اوس کوم قرائتونه چې د عبدالله ابن مسعود نه کومو شاګردانو روایت کړي متصل سندونو په هغو کې معوذتین سته ده ډېر ښه مفصل بحث طالبانو په فواتح الرحمود کې کړی ده الله دې د په حال شان رحم وکړي او ډېر ښه بحث یې کړی طالبانو دی وی چې عبدالله ابن مسعود نه کومو شاګردانو روایت د قرآن کړی په هغو ټولو روایتونو کې معوذتین سته نو دا کیدای شي تر یو وخت انکار کو وروسته بیا طالبانو دا او که ته وایې نو قرآن خو متواتر ده نو پروا نه کوي یو سړي ته د تواتر د قرآن هغه
متواتر والی نه معلوم طالبانو دا کېدلی سي. او دا خبره د انور شاه کشمیری رحمه الله شاګرد د فیض الباری په حاشیه کې طالبانو همدغه مسئله لیکلې ده چې هغه نه چې کوم قرآن نقل ده د عبدالله ابن مسعود نه چې کوم راویانو د قرآن روایت کړی د هغه ټولو روایتونو کې څوک سته معوذتین سته ده پکې. او بیا خو طالبانو امام سیوطي دلته د تجوید بحث کوي چې تجوید او اماله او تخفیف او اقلاب او دا خو نو طالبانو مستقل علم د تاسو ته معلوم ده. په دې علم کې علما ځان ته کوشش وکړي او علما تحقیق ورباندې وکړي. بله موضوع طالبانو د علومو د قرآن متعلق چې ده هغه د اقتباس موضوع ده. اقتباس په قرآن کې روا ده که ناروا ده؟ اقتباس دې ته ویل کېږي طالبانو چې د بل چا کلام د خپل کلام جز وګرځوي بدون له دې نه چې ته داسې ووایې چې دا د پلانکي کلام ده. دا روا ده طالبانو که ناروا ده؟ که نه تاسو ته خو په مختصر کې د بدی په فن کې دا در معلوم سوی چې اقتباس چاته وي. اقتباس دې ته ویل کېږي د بل چا کلام د خپل کلام جز وګرځوي بدون له دې نه چې دا خبره هغه قایل ته منسوبه کړي. دې ته څه وایي؟ دې ته اقتباس وایي. نو صحیح ده اقتباس خو جایز ده، خو قرآن کې څنګه ده؟ قرآن کې جایزه ده که نه ده؟ خو طالبانو که نسبت ورته وو بیا نه ده. یا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف ثم انتهى ثم رعوا ثم اعترف ابشر بقول الله في آیاته ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. علما وی دا اقتباس ده، خو سیوطي وی دا اقتباس ځکه نه ده طالبانو. ابشر بقول الله في آیاته، ابشر بقول الله في آیاته ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. دلته طالبانو که همدغه ان ينتهوا یغفر لهم دا قرآن د طالبانو که الله ته نه وی منسوب سوی بیا اقتباس و طالبانو. ابشر بقول الله في آیاته، ګوره دا قول الله ته منسوب سو، دا اقتباس نه ده. اقتباس دی ته وی طالبانو چې د خپل کلام د بل کلام رواخلی د خپل کلام جزئی وګرځي، هغه ته نسبت ونه کړي. یا من عدا ثم اعتدا ثم اقترف ثم انتهى ثم رعوا ثم اعترف ابشر بقول الله في آیاته ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. او که ته د بل چا کلام د خپل کلام جز وګرځې، خو اوس قرآن کې څنګه ده؟ ته خبرې کوې، قرآن راواخلې، ته د خپلو خبرو په منځ کې وګرځې. دغه خبر چې د قرآن د ته د خپلو خبرو په منځ کې راوړي الله ته منسوبه ونه ګرځوې، روا ده که ناروا ده؟ په دې کې اختلاف د طالبانو. مالکي علما په دې کې ډېر تشدد کوي، ناروا یې بلي. صحیح ده د طالبانو اقتباس د قرآن جایز ده چې علماوی بطه چی ته وایي؟ بطه ایلی څه ده؟ مرغ آبی. بطه طائر لا يمشي على وجه الماء برجليه، طائر يطير بجناحيه ولا يمشي على وجه الماء برجليه. طائر يطير بجناحيه قرآن ده کنه کنه. بطه څه رقم مرغه ده دا ایلی؟ طائر يطير بجناحيه ولا يمشي على وجه الماء برجليه. دی اوبو په سر باندې په پښو تللی سي؟ نه. طائر يطير بجناحيه ولا يمشي على وجه الماء برجليه حتى تضع الحرب. قرآن ده کنه. خو ته طالبانو یو چاته ووایې الى متى
تكون في المحاربه، تر څه وخته پورې به ته په جنگ کې وې. نحن لا ندع الصلاح ولا نه تسلیمیږو نه پلانکی کو حتی تضع الحرب اوزارها، تر دې چې جنګیالي وسله کېنږدي. نو خو د الله کلام دې راواخیست، د خپل کلام جز دې وګرځو بدون له دې نه چې دا الله ته منسوب کې دې ته اقتباس وي. علما دا جایز بلی، جایز د طالبانو جواز لري علما وي. خو یوه خبر دلته سته طالبانو چې علما وی دا درې قسمه د اقتباس، یو اقتباس مقبول ده، یو اقتباس مباح ده، یو اقتباس مردود ده. اقتباس مقبول هغه ده چې په خطبو په مواعظو کې وي، مباح هغه ده چې په غزلو په رسایلو په قصصو کې وي. دریم چې مردود ده هغه ده چې کوم کلام الله ځان ته منسوب کړی وي، د الله خصوصیت وي، هغه کلام بیا ته څوک نسي کولی، هغه کې اقتباس نسي کولی. مثلا ان الینا ایابهم ثم علینا حسابهم، دا ثم ان الینا ایابهم د دوی رجوع موږ ته د الله وی، ثم ان علینا حسابهم د دوی حساب بیا په موږ باندې ده. دا د بل چا کلام د خپل کلام جزء نسي ګرځولی، ځکه د الله ځان پورې خاص کړی. که ته یوه خبره وکړې ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، دا طالبان علما مردود څوک بلی، مردود اقتباس بلی. نو طالبانو په دې باندې علما ډېر بحثونه کړي دي. اقتباس لویه علمي مسئله د کتابونو کې، هسې مې لږ لنډه درته ویلي، یا کشاف اصطلاحات الفنون ته لاړ شئ، یا امام سیوطي په حاوي کې په دې باندې یو ډېر ښه بحث هم کړی ده. او بل علما یوه بله خبره هم کوي، علما وی یو له اقتباس ته نږدې یو بل شی ده، هغه دې ته ویل کېږي ته قرآن وایې خو قرآن نه دې تا مقصد خبرې وي. دا ډېر نادر بحث ده. مثلا عمر رضی الله عنه یو ورځ د سحر لمونځو په مکې مکرمې کې د ماښام مونځو د مکې مکرمې کې جمع ورکوله، داسې ویلې والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کله چې دا وهذا البلد الامین ویلې غږ ډېر پورته کړي، یعنی داسې مقصد وهذا البلد الامین، یعنی دا قرآن د قرآنیت نه راووته لکه خبرې چې کوي، داسې مقصد. بیا وروسته طالبانو یو بحث درته کوم، قرآن جنوب حیزې ته ویلل ناروا ده، خو دا هلته طالبانو چې له قرآن نه قرآنیت مقصد وي. کله کله طالبانو قرآن له قرآنیت نه په نیت وځي، بیا جنوب حیزې ته هغه قرآن ویلل جایز ده. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا د طالبان قرآن ده که نه، اما دما مقصد پکې څوک د قرآنیت نه ووته له طالبانو د جنوب حیزې ته جایز ده. خبر باندې پوه شولی. نو وهذا البلد الامین دا هم طالبانو د دې یوه نوعه ده. او بله مسئله طالبانو علما وایي د قرآن د اعراب مسئله ده، د قرآن اعراب او نه د قرآن د غریب دې ته غریب القرآن وایي طالبانو. بله موضوع د غریب القرآن دې ته وایي چې د قرآن د لغتو معنا پیدا کې، قرآن کې چې څومره لغات راغلي د لغت معنا یې پیدا کوه. طالبانو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی زه د فاطر السماوات په معنا نه پوهېدم. وی بیا ورځ دوه کوچانه راغلل خپل منځ کې جنجالو، په څا کې جنجالو. عبدالله ابن عباس وی زه د فاطر السماوات په معنا د فاطر به څه معنا لري. دوه کوچان راغلل جنجال ویلی وی دا څا دیما ده، ویلی وی دیما ده، ویلی انا فطرتهما، بلی انا فطرته، ویلی ما غوچه کړی، ویلی ما وزی په معنا پوه شو. دته طالبان وی غریب القرآن غریب الحدیث، دا ځان ته مستقله موضوع د طالبانو، د حدیثو ځان ته لغات دي، هغې موضوع ته غریب الحدیث وایي، قرآن ځان ته دې ته غریب القرآن وایي. دا کابل ورځ ما درته ویلې طالبانو
کوچی راغی سړی راغی یو کور ته امام اسموعي وایي زه یو کور ته راغلم دې کور کې سړی نه و وي دروازه مې وټکوله یا مې غږ وکړ یو وړکی هلک راووته ما ورته ویلې پلار دې چیرې وایي راته ویلې فاعل الفیفا یفیع الفی فاذا فاء الفی فا دا څه معنا لري وایي فاعل الفیفا تللی د غره ته یفیع الفی لرګي راټولوي فاذا فاء الفی چې لرګي راټول کړل فا بیا راځي نو دا طالبانو دا طالبانو ډیره اوږده موضوع ده ښه په علومو د قرآن کې دغه موضوع چې دی ته خو ما تاسې ته مخکې ویلي ول طالبانو کوي تاسې په یاد وي چې شعر د جاهلیت ته طالبانو دی ته دیوان القرآن ویل کیږي قرآن په معنا چې نه پوهېدی جاهلیت شعر ته به یې وړاندې کوي له غجې نه به بعضې خلک طالبانو بیا دا سوال کوي چې قرآن څنګه د جاهلیت شعر ته وړاندې کوي نو دا څه پروا کوي هلته وضاحت سوی ده ځکه اصل عربیت د کوچانو عربو د جاهلیت د زمانې وروسته خو بیا طالبانو د ابن خلدون مقدمه بیا زه درته وایم نسبونه څنګه ګډېږي ژبې څنګه ګډېږي دا خو چې ژوند بازاري ژوند سي طالبانو به یو بل لهجه بدله سي اصلي طالبانو چې یو سړی هغه د هلمند په بغرام کې د وروزګان په چارچینو کې وي نو هغې خپله ژبه ساتلې وي او همغجې کې چې دی په کومه لهجه غږېږي سوچه ژبه یې وي دا چې بیا دلته راکته سي بیا د نورو سره سي بیا ژبه بدله را بدله سي بیا نو عربو کې هم طالبانو داسې وو هغه د اسلام نه مخکې د جاهلیت عرب چې ول هغې زمانه کې همغه قابل د استدلال ده یعنی صحابه او تابعینو به د قرآن د غریب الحدیث د قرآن د غریب القرآن دپاره استدلال په څه شي کوو په شعر باندې کوو د جاهلیت د زمانې شعر طالبانو یو ورځ عبدالله ابن عباس صاحب د بیت الله سیوري ته ناستو خلکو پوښتنې تېر کولې د قرآن په اړه باندې نافع ابن ارزق نجدته ابن عویمر ته وویلې وی راځه ما ورته ورسو دغه سړی په قرآن ډېر جرأت کوي عبدالله ابن عباس صاحب ښیي وی دا په قرآن ډېر جرأت کوي راځه پوښتنې ترېنه وکړو چې ورته راغلل بیا یې ورته ویلې موږ تا نه یو څو پوښتنې د قرآن په اړه کوو وایي صحیح ده کوئ ورته ویلې وایي عن الیمین و عن الشمال عزین دا څه معنا لري هغه ته یې ویلې عبدالله ابن عباس ته یې ویلې دا طالبانو داسې ګمراه عقیدې ولا خلک ول دا نافع الارزق او نجدته ابن عویمر عبدالله ابن عباس د بیت الله سوري ته ناستو خلکو پوښتنې تر کولې د قرآن متعلق ده ته یې ویلې وي راځه یو ارزق دا بل ته ویل نجدته ته وی راځه ورسو چې دا سړی په قرآن جرأت کوي پوښتنې ترې وکړو چې راغی ورته ویلې عن الیمین و عن الشمال عزین وي دا څه معنا لري وعزون ده ورته ویلې حلقې د ملګرو ټولي څه ملګري بعض یو ملګري را جمع سي ټولی دا اوس ترجمه خطه سي هر څوک خپلې ډلې سره ځان ځانته کښېني دی ته عزین وایي نو دوی ورته ویلي وي دا چې ته دا معنا کوي موږ ته دلیل ووایه نو ده ورته ویلې فجاءوا يهرعون الیه حتی یکونوا حول منبره عزینا شعر ورته ویلې طالبانو معنا بیا ورته ویلې وی کزه سیده وابتغوا الیه الوسیله دا وسیله څه معنا لري د ورته ویلې وسیله حاجت وي دلیل راته ووایه د ورته ویلې وی د عنتر شعر دی نه ده اورېدلی ان الرجال لهم الیک وسیلة یأخذوک تکحلی وتخضبی ان الرجال لهم الیک وسیلة حاجت په معنا سکن طالبانو بیا ورته ویلي وایي وحنانا من لدنا وی دا څه موږ رحمت په معنا دی وی دلیل راته وایه ایام ابا منذر افنیت فاستبق بعضنا حنانینک بعض الشر اهون من دا طالبانو دومره لویه مسئله ده که نه یعنې د عبدالله ابن عباس ته الله پاک څومره لوی علم د قرآن ورکړی ګوره یوه پاڼه دوه درې څلور پنځه څه درته حسابوم طالبان
تقریبا تر نږدې 100 پاڼو پورې هر ټکي پوښتنه تر کړې هلته شعر ورته راوړی. دا طالبانو ډېره لویه موضوع ده چې دې ته غریب ده غریب القرآن وایي. په قرآن کې چې څومره لغت راغلي دي هغې کمه یوه معنا ده. سره دی وایي طالبانو امام سیوطي وایي ما دلته د 10 نه زیات نور سوالونه حذف کړي دي چې هغه لا ما نه دي راوړي دلته. نو مهمه موضوع ده. دې کې طالبانو ښه کتاب بیا په دې موضوع کې مفردات د امام راغب اصفهاني ډېر ښه کتاب د طالبانو، یا مفردات امام راغب اصفهاني فی غریب القرآن جوړ ده، یا طالبانو معترک الاقران چې د امام سیوطي کتاب د 3 جلدونو کې ده. او اول طالبانو دنیا کې تفسیرونه هم چې جوړ شوي دي غریب القرآن د قرآن باره جوړ دي تفسیرونه. کتاب معانی د قرآن د زجاجو د امام کسایي او د فلان هغې دپاره بیا ډېر کتابونه شته غریب ته. بله موضوع دا ده چې قرآن کې بغیر له لغتو د عربو نه قرآن شته بلسان عربي مبین. الله نازل کړی د قرآن په ژبه عربي باندې چې واضحه ده. قرآن کې عجمي الفاظ شته که نشته ده؟ دې کې د علماو اختلاف ده. اکثر علما د دنیا وایي چې قرآن کې عجمي الفاظ نشته ده. امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. نو طالبانو یوه رایه خو دا ده چې امام سیوطي اکثر علماو ته منسوب کړی ده چې قرآن کې څوک نسته عجمي الفاظ نسته، قرآن ټول عربي ده. دویمه رایه دا د طالبانو هغوی وایي چې نه قرآن کې څوک سته عجمي الفاظ سته. که ته وایي قرآن عربي نو موږ وایو صحیح ده ټول قرآن په عربي باندې ده، خو بعضې څوک چې پکې وي بعضې عجمي الفاظ پکې وي له عربیت نه باسي. د امام سیوطي رایه هم همدغه مختاره ده. امام سیوطي وایي په قرآن کې عجمي الفاظ شته ده. او ابو عبیده قاسم ابن سلام الهروي هغه وایي قرآن کې عجمي الفاظ نشته ده، دا معرب ګرځېدلي دي. کوم الفاظ چې قرآن کې عجمي دي دا اصل کې داسې وو، اصل کې عجمي الفاظ وو خو اوس څوک ګرځېدلي دي؟ معرب ګرځېدلي دي، یعنی عربي ګرځېدلي دي. نو په عجمیت نه دي پاته، معرب ګرځېدلي. دا د ابو عبیده رایه ده. اما د امام سیوطي رایه دا ده وي نه قرآن کې عجمي الفاظ شته. امام سیوطي ټول طالبانو تر 100 نه زیات اقوال نقل کړي دي چې قرآن کې عجمي شته. تر 100 نه زیات عجمي الفاظ په قرآن کې شته. امام سیوطي وایي چې وي ښه ده، ځکه قرآن بشریت ته رالیږل سوی دی، صحیح ده په عربي ژبه باندې ده. 14 یا 15 تنه په قرآن کې فارسي لغات، سجیل، سنگوګل. طالبانو جلالین خو به هم ویلی وي که نه؟ سنگوګل طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. سنگوګل هلته داسې ترجمه کوي که نه؟ سجیل څه معنی؟ سنگوګل. نو کله کله که تاسې فکر کړي طالبانو دا خټه چې ډېره کلکه سي بیا تیږه تر جوړېږي. دا د غرونو په جوړښت باندې بیا زه درته بحث کوم وروسته چې تفسیر ته ورګډ. دا غرونه طالبانو له خاورې نه جوړ شوي دي که دا خاوره له غرونو نه جوړه شوې ده؟ غرونه له خاورې نه جوړ شوي ده. طالبانو ډېر حرارت، سخت حرارت، دا خاوره ځپلې ده. طالبانو غرونه تیر جوړ دي. د غرونو په جوړښت بیا درته بحث کوم انشاء الله طالبانو. نو 14 تنه فارسي لغات په چا کې دي؟ په قرآن کې دي طالبانو. ما څو وارې مخکې ویلي ول طالبانو، بیا وروسته روح الماني په دې بحث هم کوي. په دنیا کې افضله ژبه عربي ده، دویم لمبر سوریاني او عبري ده، دریم لمبر طالبانو فارسي ژبه ده د فضیلت په لحاظ باندې ښه. او دا ډېره د حضاري ژبه ده، ډېره مخکې طالبانو د نورو ژبو نه. دا نورې ژبې ډېرې وروسته را پیدا شوي دي. او د علم ژبه د طالبانو داسې د پرمختګ ژبه ده. نو 14 یا 15 لغات تنه فارسي چېرته شته؟ په قرآن کې شته طالبان.
بله موضوع چې د طالبانو هغه موضوع د اشباح والنظایر ده، وجوه والنظایر. وجوه والنظایر طالبانو دا یو بله موضوع ده چې دا مثل کې د قرآن د اعجاز مسله ده. وجوه والنظایر دی ته وایي طالبانو یو لفظ مشترک وي د ډیرو معناګانو. قرآن کې یو لفظ شل ځای راغلی ده، خو په هر ځای کې یوه معنا نه ده طالبانو، هر ځای کې بیله بیله معنا ده. دې ته الوجوه والنظایر وایي. الله دې وکړي چې تاسې ما په خبر پوه شئ. دا هم ډېر خوندور علمي بحث ده. په دې مستقل کتابونه جوړ دي. ما مخکې تاسې ته ویلي ول که تاسې په دې بحث وکئ چې امام سیوطي وي چې په هره نوعه بحث وکئ، چې دا مونږ پې غږیږو په هره نوعه باندې بحث وکئ، عمر به په ناسې خلاص به نسي. ما سره خپله طالبانو یو کتاب ده الوجوه والنظایر د علامه دامغاني، یو د علامه ابن جوزي در سره الوجوه والنظایر ده. دوه تنه په دغه موضوع زه کتابونه لرم. وجوه والنظایر دې ته ویل کیږي چې د قرآن کې یو لفظ استعمال سوی وي، شل جای هغه لفظ استعمال وي، په دې شلو جایونو کې هر جای کې بیله بیله معنا ده. د طالبانو ډېر کمال غواړي چې دا د بشریت کتاب نه د طالبانو، دا د الله عز وجل کتاب ده. اوس مثلا هدا دا هدایت په قرآن کې 11 ځای استعمال، په 11 معناو استعمال سوی. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا مونږ ثابت کې په لاره مستقیمه. دلته اهدنا په معنا د ثبات راغلی. اولئک علی هدی من ربهم، اولئک دا هغه کسان چې دي علی هدن په بیان، یعنی د رب له طرف نه دوی ته بیان سوی ده. بیان په معنا د وضاحت. لکل قوم هاد، او د دین په معنا ان الهدى هدى الله، دین څه ده؟ ان الهدى دین څه ده؟ دین د الله ده. دلته د دین په معنا باندې ده. او 11 معناو باندې طالبانو ته نه هدایت په قرآن کې استعمال سوی. او همداسې صلات طالبانو په 15 معناو استعمال راغلی ده. رحمت بیا طالبانو په څومره معناو، نو دې ته وایي الوجوه والنظایر. دا ځان ته د قرآن مستقل بحث، او دا ضرور ځکه د طالبانو په دې موضوع کې یو کتاب پیدا کوي، ځکه تاسې ته فایده کوي چې کله تاسې د قرآن تفسیر کوئ، نو د قرآن د تفسیر دپاره دا موضوع ځکه مهمه ده. هغه یو ټکی په هر ځای کې یوه معنا نه ورکوي. په هر ځای کې به یې دا چې در سره یې کوم ټکی راځي مخکې له په یو ځای کې په یوه معنا راغلی او په بل ځای کې. ډېر کتابونه په دې موضوع کې شته. ښه کتاب طالبانو چې لږ مختصر هم ده په نسبت سره د سیوطي کتاب ده، الوجوه والنظایر، علامه دامغاني. ایران کې یو عالم تیر سوی ده، ډېر متقدم عالم په دغه موضوع باندې دا کتاب جوړ کړی او ډېر ښه خوندور کتاب ده او ښه شیان یې پکې ذکر کړي دي. آسان هم د یو څه نسبت، یعنی یو طالب مولا که ځان پې باندې پوه کوي آسان هم ده. کنی معترک الاقران فی مشترک القرآن د سیوطي چې 3 غټو جلدونو کې کتاب ده، دا هم د ما سره شته. دا بیا طالبانو لږ اطناب و اطاله پکې د اوږد ده، خو بیا هم هر یو که سړي څه وسه وي چې ټول پیدا کړي نو بیخي به ډېره خوندوره سي. بس ده.